ډاکټر عبدالله ملي سیاستوال او که د پښتنو دښمن. ګران اوریدونکو السلام علیکم. مپشن سیاستوال ډاکټر عبدالله جهادي لنډه غره او د نه منلو ګل مرجانیزم یو ماضي لري چې د ځینو په وینا نوموړی اوس بدل شوی او یو ملي سیاستوال ترې جوړ شوی. په همدې خاطر یو شمېر پښتانه سیاستوال لکه انورالحق هدي، عمر زاخیلوال او یو شمېر نور ورغلي او د عبدالله په ټاکنیز دسترخوان په دې تمه ناست دي چې هم به دوی پکې وخوري او هم به د عبدالله لپاره د ملیتوب یوه د خټو پوزه جوړه کړي. عبدالله ته ورغلي سیاستوال او حتی د مرد ړنګ شوي ټاکنیز ټیم یو شمېر غړي چې لا یې په رسمي ډول د عبدالله ملاتړ نه دی کړی هم عبدالله تر اشرف غني غوره ګڼي. دا چې عبدالله او اشرف غني کوم یوې غوره ده هغه بېله خبره ده، خو رښتیا هم عبدالله بدل شوی دی. اوس یو جمعیتي نه بلکې یو افغان سیاستوال دی. هغوی چې د عبدالله کمپاین ته ورغلي طبعا د خپل ورتګ د توجیه په خاطر دا خبره کوي چې عبدالله بدل شوی دی او عبدالله هم په دې خاطر چې د پښتنو رایه واخلي دا لږکي ورغلي پښتانه ډیر نازوي او د عکسونو د اخیستلو په مهال یې څنګ ته کینوي. خو واقعیت دا دی عبدالله چې څه ډول پخوا و اوس هم هماغسې دی او هېڅکله ملي ګټو په وړاندې د جمعیت ګوند له ګټو نه تېرېږي. ډاکټر عبدالله د داسې یوې ډلې له منځه راوتلی او استازیتوب یې کوي چې هغه ډله افغانان او افغانستان نه مني. د ډاکټر عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمي افغان هویت ناقص او تحمیلي بولي او هرات د ایران خاوره ګڼي. دغسې نور مهم کسان هم د تعصب په مرداریو کې تر ستوني غرق دي، سره له دې چې په تېرو 5 کلونو کې نیم حکومت د عبدالله و. خو د نوموړي ستره هڅه دا وه چې د مهمو پروژو لکه د الکترونیکي تذکیرو، نصاب، برېښنا او یو شمېر نورو پروژو مخه ونیسي او دا کار یې په دې خاطر کوو چې اشرف غني بدنام او خلکو ته یو ناکام ولسمشر ثابت کړي. د معلوماتو له مخې د پوهنې وزارت د نصاب کارکوونکي د ولسمشر په غوښتنه ښوونځیو ته تر درېیمو ټولګیو پورې یو عالي نصاب جوړ کړه. خو د ډاکټر عبدالله ټاکلي وزیر میرویس بلخي مخالفت کوي او نه غواړي چې دا پروژه کامیابه شي. د عبدالله بل وزیر علي احمد عثماني په همدې خاطر له وزارته وشړل شو چې په ملي پروژې کې د غني په اصطلاح چیلک اچاوه. دغه راز د اجرا ریاست 90% کارکوونکي تاجکان دي او دغه 10% هم مکمل پښتانه نه دي بلکې د نورو قومونو کسان هم پکې شامل دي. ترڅنګ په اجرا ریاست کې پښتو مکتوبونه نه چلیږي بلکې له هغه ځای څخه چې مکتوب لیږل کیږي او یا که ور لیږل کیږي باید په دري ژبه باندې وي. موږ له دري ژبې سره ستونزه نه لرو، خو دا چې پښتو دري دواړه رسمي ژبې دي باید دواړه وکارول شي. او له یوه قوم څخه 90% کارکوونکي په یوه اداره کې بیخي د زغملو نه دي. نو دا ټولې کیسې ثابتوي چې عبدالله بدل شوی نه دی بلکې نقاب یې اغوستی. په پټه هماغسې لګیا دی چې پخوا لګیا و، خو اوس هوښیاره او شعوري دښمني کوي. د عبدالله اوسنی کمپایني مسخرې دا ثابتوي چې کل شیء یرجو الی اصلها. نو د عبدالله اصل او ماضي ته په کتو سره عبدالله ذره قدرې هم بدل شوی نه دی. هغه هېڅکله هم یو ملي سیاستوال نه ده. هغه یو متل ده وایي چې د کور زمري مو مه وژنئ که نه د بیدیا سپي به مو وخوري. له خپلو خلکو ملاتړ وکړئ، دغه خلک هېڅکله هم نه خپلېږي. تاسو به د ده کمپایني غونډې کتلې وي، د دې پر ځای چې ولس ته خپلې برنامې وښیي همیشه په ولسمشر غني نیوکې کوي او غواړي هغه ناکام وښیي. په هر حال تاسو د ډاکټر عبدالله په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. ترڅنګ دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو پالې و بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.